زمونږ ځوانان هم ډېرې سختې تېروي خو کله چې کله یورپ ته اوړي په باډرو باندې دا یوه اوږده موضوع ده انشاءالله په دې به تفصیلي خبره کوو نن یې مختصر د ځان دپاره بیانومه چې د آخرت ته هم لږه توجه برابره شي دا مرګ د موږ نه هېر شوی چې دا راته لږ رایاد شي دا قبر دا موږ هېر کړی دی چې دا قبر ځان ته رایاد ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم نه د ټولو نه زیات احادیث موږ ته رارسولي چې د حدیثو کتاب کلاو کې د ټولو نه ډېر حدیثونه د ابو هريره نه نقل دي عن ابي هريره رضی الله عنه عن ابي هريره ابو هريره فرمایي چې رسول الله فرمایلی ابو هريره فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم نه د ټولو نه زیات حدیثونه موږ ته را نقل کړي او دا هم داسې نه ګورې دومره سخت یې تېرې کړي چې حدیث کې راځي هم د دې ابو هريره رضی الله تعالی عنه په باره کې دا وایي زه به د نبي صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې ناست وم صفا وایي لوږه به دومره راورسېده چې لوږه به ډېره د برداشت نه بهر شو ځکه د اول نه دا مدارس دا په چاندو چلیږي مدارس روزګار نه پکې علما سره روزګار کوي چې یاره دغه پیسې راواخلي او دې طلباو باندې خوراک وکړي د نبي صلی الله علیه وسلم د دور نه دا سلسله شروع ده چې قیمتي انسانان صحابه کرام چې کوم به د نبي صلی الله علیه وسلم سره په مدینه کې په مدرسه کې د نبي صلی الله علیه وسلم د مدرسې نوم صفه و په هغې کې کوم صحابه ناستو مالداره صحابه کرامو به کجوري راولېږلي چا به څه صدقات راولېږل په دغه صحابه کرامو به یې خوړل لکه نن چې مدارسو ته څوک صدقه راولېږي څوک یو شی څوک بل شی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وایي کله کله به خوراک نه وایي لوږه به دومره راورسېده وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض زه ابو هريره به زما لوږه به د برداشت نه بهر شوه وایي زه به راپاڅېدم پړ مخې به سملاستم دا خېټه به مې د دې ځمکې سره وجنګوله زور به مې کوو چې دا کلمې مې راټولې شي دا لوږه راته کمه محسوسېږي وایي کله کله به الټه پروت وم بیا به مې لوږه محسوسوله وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض وإن كنت لأشد الحجر على بطني په الټه سملاستو به کار ونه شو کاڼي به مې په خېټه وتړل د دې دپاره چې ابو هريره لوږه کمه محسوسه کړي لوږه درته لږه محسوسه شي د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیثو په زده کړه کې دا سخته تېره کړې دا ځوان د څه د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیثو د زده کړې دپاره دا سختې دا مشکلات برداشت کوي زمونږ ځوانان هم ډېرې سختې تېروي خو کله چې کله یورپ ته اوړي په باډرو باندې ډېرې سختې ډېر کړاوونه تېروي ولې یورپ ته ځي یورپ ته والله که د حدیثو په زده کړه کې دې ورته یو تیزه خبره وکړه که بیا یې په کلونو کلونو هغه مجلس کې وګوري سختې تېروي د دې دپاره چې دنیا حاصله کړي خو د دین دپاره سختې زما محترمه موږ نه تېرو